دا وخت تاسو ته مهم خبرونه درکو د خیبر پښتونخوا په څلورو ضلعو کورمه، مانسیرا، مردان او خیبر کې د تشدد په مختلفو پیښو کې د یوې زنانه او دوو ماشومانو په شمول 7 کسان قتل کړای شوي دي او د دې ترڅنګ یو شمېر کسان چې دي هغه په دغه پیښو کې جوبل شوي هم دي. لومبۍ پیښه په کورمه کې د ترایي خویداد په مقام باندې مخې ته راغلې ده، چېرته چې د تره زامنو ترمنځ نښته شوې ده. د تبر په وار باندې شفیق نومي یو تن قتل کړی شوی دی او د هغه ورور چې دی جوبل شوی دی. جوبل شوی تن د علاج دپاره هسپتال ته رسولی شوی دی. همدغه شان په کاټلنګ کې د پیښور نه تیمرګرې ته روان تن چې دی نو هغه د بابوزۍ انټرچینج په مقام باندې د وړاندې نه ولاړو 15 کسانو وجلی دی، ډزې پې کړي دي او هغه وجلی. همدغه شان په دغه پیښه کې رحیم الله نومي تن چې دی هغه پکې قتل شوی او وقاص نومي تن په دې پیښه کې زخمی شوی دی. د ذریعو وینا ده چې دغه پیښه د پیښور نه تیمرګرې ته روان کوسټر کې د سیاسي بحث په دوران باندې د سورلو ترمنځ سیاسي بحث شروع شو. دغه بحث ګرم شو د کوم وروسته چې یو تن په ټلیفون باندې خپل نورو ملګرو ته ټلیفون وکړو. دغه د مردان کاټلنګ بابوزۍ انټرچینج باندې دغه کسان د وړاندې نه د دې کوسټر په انتظار باندې ناستو. کله چې دا کوسټر دغلته ورالو نو دغلته کې بیا فایرنګ وشولو. دغه کس پکې چې دی رحیم الله هغه پکې قتل شوی دی او وقاص نومي تن په دې پیښه کې جوبل شوی دی. همدغه شانتي کې د خیبر چې کومه باړه، اکاخیل، جلندر، قبرستان دی دغلته د ځمکې په تنازه باندې ډزې شوي دي چې پکې 2 کسان قتل شوي دي او د دې ترڅنګ ذریعې وایي چې 4 کسان په دغه پیښه کې جوبل شوي هم دي، کوم چې د علاج دپاره هسپتال ته رسولی شوي دي. د دې ترڅنګ د خیبر پښتونخوا مانسیرا هزاره ایکسپریس وی باندې 2 ګاډي جنګېدلي دي چې پکې یوه مور د خپلو 2 بچو سره په حق رسېدلې ده. په دې پیښه کې 11 کسان زخمی شوي هم دي، کوم چې د علاج دپاره کینګ عبدالله هسپتال ته رسولی شوي دي. د نورو معلوماتو اپډیټس دپاره د وحدت نیوز سره اوسئ.